علماء کرام تاسو ته بار بار ویلي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخري تاریخ کې تقریر کوله، فرمایل به چې هغه میاشت را روانه ده چې هغه مستحق د تعظیم دی، چې دا هغه عظمت ضروری دی. دا د برکتونو والا میاشت ده، د رحمتونو والا میاشت ده. په دې کې یو شپه داسې راځي چې یو شپه د زرو نه بهتره ده، چې لیلة القدر میاشت ده. او الله جل جلاله د دې روزه د ورځې فرض کړي په مسلمانانو باندې، او د شپې عبادت کول نفل دي، خو د دې ډېر بېشماره اجرونه او ثوابونه دي. دغه شانته د دې د میاشت فضیلت دا ده چې یو فرض د او یو فرضونو په ځای حسابل کیږي، یو نفل کار د یو فرض په ځای حسابل کیږي. او دا د نبی علیہ السلام فرمایي د صبر میاشت ده، ځکه په دې کې خوراک او د چاک اشیاء او د ټولو غلطو سيزونو څخه انسان ځان ساتي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې د صبر بدله الله جنت درکړي. نبی علیہ السلام بل ځای کې فرمایي چې دا د همدردی او د غمخواري میاشت ده. دا د غریبانو او د لوژو، د یتیمانو، د تنگدستو، د خوارو، د غریبو، هغه کسان چې هغه جامه نه لري، خوراک نه لري، پوشاک نه لري، دا هغه د سره همدردی کول، یا ستا ماتحت ستا څخه لاندې چې هر څه طبقه کې وي نو هغه سره همدردی کول، په غم کې ځان ورسره شریک ساتل. او دا داس یو میاشت ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې د صاحب ایمان رزق زیاتیش. نو چې کم شخص کم انسان د بل انسان د پاره افطاری ورکړه، یعنی روزه ماته ورته ورکي، نبی علیہ السلام په فتوا باندې د روزه ماتون کې انسان چا د روزه ما ور ماته کړه، یعنی افطاری ورکړه، د دې دواړو ثواب او د دې دواړو ثواب اجر یو رقم ده. الله به کمی هم نه، ځکه چې یو انسان مال نه لري، دولت نه لري، شي نسی اخیستلی کور ته، تا د په کور کې د سیز اخیستلو لپاره پلان وسنجوي او دته دی شی واستوي. د رسول الله مبارک په فتوا باندې الله تعالی ته اجر درکړي. دا کم انسان چې ډوډۍ خوري ثواب د هغه ته ملويږي، او د هغه روزاتي ثواب کمیږي نه، دغه خپل ثواب خدای اجر الله جل جلاله ته درکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام پښتنه کوي چې یا رسول الله، صحابه کرام خو ډیر عاجز خلک دي، مسکینان خلک دي، فقیر خلک دي، شي نه لري، نو دا خو نشي کولای چې د دنیا میوه او د دنیا نعمتونه ورته راوړي. رسول الله مبارک فرمایي چې یو غړپ او باندې د چا افطاری او روزمات وروکه الله تعالی اجر درکړي. په یو خورما باندې د چا افطاری وروکه الله تعالی اجر درکړي. دا لازم نه ده چې تب خامخا منو سلوار راوړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا میاشت داسې یو میاشت ده چې ابتدا او آغاز د دې میاشتې د رحمتونو سره کیږي، او په هغه کې درمیاني لسیزه دا د بخششونو میاشت ده، او آخرنی لسیزه چې دیرشمه د شلمې بعد یوشتم څخه بیا تر دیرشمه پورې دا حصه د دوزخ د اور څخه د نجات لوی ذریعه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان په دې مبارکه میاشت کې د خپل نوکر څخه یا د خپل چاکر یا د خپل غلام څخه کار سوکه کوي، آیسته کوي، بوج نه ور باندې اچي، الله رب العالمین په ورځ د قیامت به د دې انسان څخه د اور د جهنم آزاد کی. رسول الله مبارک فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې د دې پراتک سره د جنت دروازې خلاصي شي، د جنت دروازې د دې میاشت سره خلاصي شي، او د دوزخ دروازې، د جهنم دروازې دا بندیش. او یو چغه وهون کوي، چغه وهي سوای، اے هغه څوک چې ته د خیر په کارونو کې طلبګارې را مخ کیسه کوي، خیر کارونه څوک د چې ځان توای چې زه خیر خوایم، زه د خیر طالب یم، زه د خیر طلب کوون کیم، ښه موقع ده، بهترین موقع ده. او اے هغه کسانو چې تاسو بدکار یاست،
په ګناهونو مبتلا یاست، په عصیان مبتلا یاست، په فسق او په فجور مبتلا یاست، ورسته سي د خپل کار نه. دا ستاسو دپاره ډېره بهترینه موقع ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ منبر سره تشریف فرماو، 3 ځله آمین ویل، آمین، بیا ویل آمین، بیا ویل آمین. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ستاسو سره خو چا خبره نه کوله، تاسو 3 ځله آمین 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 ویل، دا ولي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا خو جبرائیل علیه السلام زما سره خبرې کولې، نو د هر خبرې په مقابل کې هغه دعا کول، یعنی دعا په معنا د شرا سره، او ما ورته آمین ویل. اول جبرائیل علیه السلام دعا کړې ده چې یا الله پاکه چې کم مسلمان د رمضان المبارک په روژه کې حیات او ژوندی وو، د رمضان المبارک میاشت یې لاندې کړله، خو ده په دې مبارکه میاشت کې عبادت په ذریعه باندې خپل ګناهونه یې معاف نه کړله، هغه دې برباد وي برباد وي برباد وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ویل آمین. بیا جبرائیل علیه السلام فرمایل چې برباد دی وي هغه انسان چې د مور او پلار خدمت موقع الله ورکړی وي ورته، خود د خپل پلار او مور د خدمت کولو سره سره خپل ګناهونه باید بخښلي وای، خو هغه څه ونه کړه، دغه انسان دی برباد وي برباد وي برباد وي. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ول آمین. دریم ځل نبی علیہ السلام فرمایي چې جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې برباد دی وي هغه انسان چې ستا نوم داغه په مخ یادیږي او په تا باندې درود شریف نه وایي. ما ول آمین. دعا جبرائیل علیہ السلام کوي، آمین محمد مصطفی علیہ السلام وایي، خامخا قبلیش. نو چې کم انسان مسلمان ځان ته مسلمان وایي، ځان ته مؤمن وایي، ته رمضان روژه راله او په دې رمضان کې هغه څه عبادتونه ونه کړه لکه څرنګه چې الله جل جلاله دته ویلي وو، او خپل ټوله ګناهونه د ژوند او د زندګۍ ونه بخښل، نو دغه انسان ته بربادي متوجه ده. که لږ وخت ورته پاتې و که ډېر وخت پاتې و.